دلته ترافیکي اشارې شته خو خاموشې دي، نه سور څراغ بلیږي، نه شین او نه هم ژیړ. زه همدا اوس د کابل ښار په کارتۍ مامورین په دې بوخته څلورلارې کې ولاړ یم، هغه ځای چې هره شیبه لسګونه موټرسایکلونه او پلي کسان ترې تېرېږي. خو د ترافیکي اشارو د نه فعالېدو له امله د تګ راتګ نظم تر ډېره د احتیاط او شخصي پریکړو پر بنسټ روان دی. د ګڼې ګوڼې پر مهال دا حالت نه یوازې د خلکو وخت ضایع کوي بلکې د ترافیکي پیښو احتمال هم زیاتوي. اوس پوښتنه دا ده د ترافیکي اشارو د خاموشۍ اصلي لامل څه دی؟ مسؤلین د دغو اشارو د بیرته فعالولو او د ښار په مهمو څلورلارو کې د ترافیکي نظم د ټینګښت لپاره څه وایي؟ کابل ښاریان وایي ترافیکي اشارې د ښاري نظم مهمه برخه ده او نه فعالېدل یې د موټرو او پلي تګ کوونکو لپاره ستونزې جوړې کړي دي. دوی له مسؤلو ادارو غواړي چې یا څراغونه ژر تر ژره بیرته فعاله کړي څو د تګ راتګ نظم ښه، ګڼه ګوڼه کمه او د خلکو خوندیتوب لا ډاډمن شي. ترافیکي اشارې چې دي بلکې ډېره مرسته له موږ سره کوي، ځکه د کابل ښار کې د یوې ورځې نه تر بلې ته رش زیاتېږي، دلته ډېر ولس ژوند کوي، دلته ډېر خلک اوسېږي. نو د حکومت نه مې خواست دغه ده چې دغه فعاله کړي. پوښتنه مې دا ده چې ترافیکي اشارې باید مراعات شي، نو موټروانان باید اصول مراعات کړي چې خلک کارونه لري، موټر باید بې ځایه ونه درېږي، هر موټروان باید خپل ځای وپېژني. ما تا جایی که دیدیم اشاره ترافیکی غیر فعال بوده، اگر در بعضی جاها فعال هم بوده دریورا مراعات نکردن قانون، چراغ سرخ بوده اونا از چراغ سرخ عبور کردن. د ټرافیک ولو ریاست مسؤلین بیا وایي په ځینو سیمو کې د برېښنا کمښت او یو شمېر نورو ځایونو کې د سړکونو د جوړونې او بیا رغونې چارو له امله ترافیکي اشارې په موقتي ډول غیر فعاله شوي. د دوی په وینا په هغو څلورلارو کې چې یادې ستونزې نه وي ترافیکي اشارې په عادي ډول فعالیت کوي. په ځینو سیمو کې که چیرې ترافیکي څراغونه غیر فعال وي نو په هغو سیمو کې دوه علته لري. یو لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه چې هلته به د برېښنا ستونزه وي، او په ځینو ځایونو کې چې یا بیخي نشته د ترافیکي څراغونه یا د عبور او مرور څراغونه که موږ ورته وایو، او یا داسې ده چې هلته هېڅ شتون ونه لري. نو دا تر ډېره هغه سیمې دي چې هلته نوي سړکونه او نوي واټونه جوړ شوي دي. مسؤلین زیاتوي په راتلونکي کې پلان لري چې د کابل ښار واټونه او مهمې څلورلارې په ځیرکو ترافیکي سیستمونو سمبال کړي. د دوی په خبره اوسنۍ ترافیکي اشارې لنډمهاله دي او په تدریجي ډول به د نوې ټکنالوژۍ پر بنسټ عصري سیستمونه یې ځای ونیسي. ما چې اوس کومه خبره تاسو ته وکړه یا کوم معلومات مې درکړل دا د لنډ مهال دپاره دي چې فعلا دپاره د عبور او مرور پرې تنظیم شي. په راتلونکي کې د عبور او مرور شورتۍ لوی ریاست په پام کې لري چې د کابل ښار ټول څلورلارې هغه زیرکې جوړې کړي او په زیرکتیا او هوښمندسازۍ باندې انشاءالله کار روان دی، کار پیل شوی دی. نو د دې دپاره جدي اراده شته ده، انشاءالله د اسلامي امارت د رهبرۍ په سطح باندې د دې دپاره جدي اراده شته ده، د دې دپاره مطالعات پیل شوي دي، د دې دپاره کار پیل شوی دی، خو کار یې اوس په لومړنیو پړاوونو کې دی. په داسې حال کې چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې ګڼ سړکونه او واټونه پراخ او ورغول شول، خو د ښار ترافیکي ګڼه ګوڼه لا هم د ښاریانو له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د کارپوهانو په باور د ترافیکي اشارو فعالول او د تګ راتګ عصري مدیریت پیاوړتیا کولی شي د دې ستونزې په کمولو کې مهم رول ولوبوي. حفیظ الله بریال، حریت راډیو، کابل.